زموږ د بېپایه او نامحدوده کائنات د انسانانو له ممکنه فکر کولو څخه ډېر وسیع، پراخ او پټ دي او له رازونو څخه ډک دي. د 21مې پېړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ او وسایلو په مرسته انسانیت بیا هم د دې کائناتو یوازې د 1% زرمه برخه هم کشف نه کړه. بېشکه چې زموږ دغه پراخ کائنات د الله سبحانه وتعالی بېمثله تخلیق او پیدایښت دی او د دې د رازونو پیژندل د انسانانو په وس کې نه ده. دا عظیم شان کائنات لا هم شیبه په شیبه د خپرېدو په حال کې دي. تاسو د دې خبرې اوسطونه او پراخوالی د دې خبرې څخه معلومولی شئ چې په فضا کې د کیلومتر او مایل په ځای په نوري کال یا لایټ ایر نه کېږي. لیدونکو په نړۍ کې له ټولو څخه تیز رفتار او حرکت د برېښنا حرکت دی چې په یوه ثانیه کې 3 لکه کیلومتره مزل کولی شي. دا مزل دومره تیز دی چې تاسو په دې باندې په یوه ثانیه کې 7 ځله له ځمکې څخه راګرځېدلی شئ. که چېرته د دې رڼا په واسطه ته یو کال مسلسل مزل وکړې نو دې ته یو برېښنایي کال یا 1 لایټ ایر ویل کېږي. لمر زموږ د شمسي نظام یوازینی او د منځنۍ درجې سیاره ده. له دې څخه په بلیونونو او ټریلیونونو ستوري او سیارې زموږ په کائناتو کې شتون لري چې له یو بل څخه د څو نوري کالونو په فاصله کې لرې واقع دي. لیدونکو د الله تعالی په هر پیدایښت باندې یو نه یوه ورځ خامخا مرګ راځي، ځکه چې دا د طبیعت قانون دی. په همداسې ډول له لمر څخه په میلیونونو او تریلیونونو لوی ستوري چې ریډ جاینټ بلل کېږي او دا د سوځېدلو ګیسونو یوه لویه غوټه وي چې د خپل طبیعي عمر په تېرولو سره د مرګ وخت ته نږدې شوي وي. نو له یوې خوا چې د دې سایز په تیزۍ سره په زیاتېدو وي، نو په دوهم لوري په دې کې یو پر بل د پاسه د مختلفو عناصرو پیدا کېدل پیل شي او کله چې د دې په منځ کې لاوا پیدا شي نو دا د یوې لویې چاودنې په صورت کې په کائناتو کې خپرېږي. خو د دې په مرکز کې یوه قوي د جاذبې قوه موجوده وي. له دې امله له دې څخه د یو تور باورا په ډول یو څه په وجود ورڅخه راځي چې وروسته ورڅخه بلیک هول رامنځته شي. دا توره سوړه یا بلیک هول په کائناتو کې موجود لوی ستوري دي چې دومره قوي د جاذبې قوه لري چې تر ټولو لوی ستوري خوري او حتی رڼا هم له دې څخه نشي تېرېدلی او دغه هم جذب کوي. له همدې امله چېرته چې بلاک هول شتون ولري هلته په هر طرف باندې تورې تیارې وي. که چېرته د دې بلاک هول د کثافت یعنې لویوالي په باره کې خبرې وکړو نو دا دومره ډیره ده. که چېرته ځمکه له 4 خواو څخه په زور کولو او کښېکاږلو سره دومره کوچنی کړو چې هغه د یو بال سره مساوي شي، نو په دې حالت کې چې کومه د ځمکې اندازه وي نو همدا لویوالی یعنې کثافت به د بلیک هول هم وي. دا بلیک هول دومره تیزه د جاذبې قوه لري چې مکمل کهکشانونه د دې چارچاپېره ګرځېدو ته مجبوره شوي دي. په کوم کهکشان کې چې موږ اوسېږو یعنې میلکي وې د دې په مرکز کې یو بلیک هول یعنې توره سوړه شتون لري چې په مرسته یې زموږ ټول کهکشان له دې څخه په راګرځېدو سره راګرځي. د دې خبرې د ښه روښانه کولو لپاره چې دا څومره شدیده د جاذبې قوه ده، دلته دا خبره وایم چې زموږ له خپل کهکشان میلکي وې څخه د وتلو لپاره د یو کال نوري سفر کول پکار دي. لکه څرنګه چې زموږ مریض نظام زموږ د کهکشان میلکي وې په آخري ځای کې موجود دی، د بلاک هول موجودیت زموږ په کائناتو کې 2 مهمې نښې لري چې له دوی څخه یوه په دې کې دا ده چې له دې کهکشانونو څخه شیدو ته ورته رڼا له دې څخه خارجېږي، کوم چې په کائناتو کې په واضح ډول لیدل کېږي چې د کائناتو په تیارو کې له سوری شویو تورو سورو څخه راوځي او تر ډېره لرې پورې درومي. لکه څرنګه چې دوهمه نښه دا ده چې په کائناتو کې داسې لارې دي چې یو بل لوري ته سوری شوي دي چې په مرسته یې د کائناتو له یوې حصې څخه بلې حصې ته یا یو بل متوازي اسمان ته تللی شو. ځکه چې نن ساینس هم دا مني چې دا اسمانونه یعنې کائنات په یو وخت کې یو نه دی، ډېر دي او په خپل منځ کې سره متوازي، مساوي او یو شان دي، یعنې پیرالل یونیورس یعنې کائنات. د بلاک هول د نورو تفصیلاتو د تشریح کولو لپاره نن د بلیک هول موضوع په همدې ځای پای ته رسوو. د دې ویډیو په 2مه برخه کې درته تشریح کوم. هیله ده راسره مل پاتې شئ. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او د فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. مننه.